السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر کې د ټولو افغانانو ته ډیر مبارک وي. افغانستان ولس کلنې څخه کم عمره ملي لوبډلې د سریلانکا لوبډلې ته ستره په زړه پورې ماته ورکړه. د افغانستان ولس کلنې کم عمره ملي لوبډلې د محمد هارون خان د غوره توپوهنې او یما عرب او خلیل احمد د بهترینو توپاچونې پر مټ د سریلانکا ولس کلنې لوبډلې ته د 2 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه او د 3 اړخیزو سیالۍ په روانه لوبلړۍ کې پرلپسې دویمه بریا خپله کړه. د افغانستان ولس کلنې ملي لوبډلې لوبډلمشر نومان شاه په پیل کې د یادې سیالۍ پچه وګټله او لومړی په خپله د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې په 49.2 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 299 منډې هدف وټاکي. د افغان ستورو له ډلې محمد هارون خان ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه. 88 منډې جوړې کړې. خالد تڼیوال 45، کامران هوتک 43 او سهیل خان زرمتي 44 منډې ترسره کړې. د یادونې وړ ده چې د سریلانکا په ګټه دویندو راتونانګا 4 ویکټې ترلاسه کړې. د سریلانکا 19 کلنې ملي لوبډلې د افغان ستورو د توپاچونې پر وړاندې یوازې 214 منډو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل. د 2 منډو په ستر توپیر یې ماته ومنل. د یادې لوبډلې په ګټه دویندو راتونونګا 44، ویشواره جاپکسا 45 او سینت جوردني 41 منډې ترسره کړې. بلخوا د افغان 19 کلنې ملي لوبډلې په ګټه یما عرب د تیر په څیر یو ځل بیا ډیر ښه وځلېدی. 4 لوبغاړي وسوځول. خلیل احمد 3 لوبغاړي وسوځول. کامران هوتک 2 لوبغاړي وسوځول. بشیر احمد افغان 1 لوبغاړي د لوبې د ډګر څخه بهر کړ. د افغانستان 19 کلونو ملي لوبډلې ستوري لوبغاړي یما عرب د 4 مهمو ویکټو په ترلاسه کولو سره د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سو. د یادونې وړ ده چې د روانې 3 اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې به افغان 19 کلنه ملي لوبډله خپله درېیمه سیالۍ د راتلونکې جمعې په ورځ د بنګلادیش 19 کلنې ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د افغان لوبډلې د بریا په هیله که مو دا ویډیو خوښه سوي درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.